سلامونه ملګرو. الله دې وکړي چې ټول روغ او جوړ یاست او ژوند مو ښه روان وي. د یو نوې ویډیو د یو نوې موضوع سره بیا ستاسو خدمت کې حاضر یم. ملګرو، د څه وخت راهیسې ډېر ملګري دا پوښتنه کوي چې آیا فرانسې حکومت 4 کلن اسناد بند کړي او که نه. نو غوښتل مې چې په دې اړه باندې یو څو خبرې تاسو سره وکړم. 4 کلن اسناد بالکل نه دي بند شوي، کوم داسې رسمي اعلان نه دی شوی، کوم په پالیسۍ کې کوم بدلون نه دی راغلی. نو 4 کلن اسناد تر دا دمه بالکل نه دي بند شوي. دا خبر مطلق غلط دی، بالکل دا دروغ اوازې دي. ولې یو شی شوی دی، هر کله چې افغانستان کې رژیم چینج شو، په کله په رژیم کې بدلون راغی، نو هغې نه بعد چې کوم دلته ډېرو ملګرو ته دغه فیصدي ډېره زیاته شوه چې 10 کلن اسناد ورکولی کېږي. او دا یو ښه خبره ده بنسبت د دې چې موږ خفه شو په 4 کلن اسنادو باندې. باید موږ خوشحاله شو چې هغوی 10 کلن اسناد زیات کړي دي، ځکه چې 4 کلن اسنادو لپاره چې کوم دلایل و، کوم هغې لپاره داسې دلیلونه و چې تا له 4 کلن اسناد درکړي وو، هغه دلیلونه نن سبا کمزوري شوي. نو دې لپاره دوی غواړي چې 10 کلن اسناد ورکړي، او دا یو ښه خبره ده، دا ډېره ښه خبره ده. 4 کلن اسناد اوس هم دوی ورکوي، دا رسما بدل شوي نه دي. ولې په دې 4 کلن اسنادو چې کوم ورکولو کومه فیصدي وه هغه راکمه شوې ده، او دوی 10 کلن اسناد ورکول چې کوم دي هغه زیات شوي دي. او دا د افغانانو لپاره یو ښه خبر دی، دا یو مثبت خبر دی چې تاسو ته اوس 10 کلن اسناد درکوي، تاسو ته فول ریفیوجي سټیټس درکوي. نو دا یو ښه خبر دی. اکثرا ملګري دا پوښتنه کوي او په دې په اړه باندې ډېر زیات تشویش کړي. زه په دې نه پوهېږم چې دوی ولې په دې خفه دي چې ولې 4 کلن اسناد نه ورکوي. که چېرې تاسو ته 10 کلن اسناد درکوي، نو تاسو خوشحالېدل پکار دي، تاسو فول ریفیوجي سټیټس اخلئ، او دا یو ښه خبره ده. اوس نن سبا چې کوم دی افغانانو ته چې کله اسناد ورکوي، نو 10 کلن اسناد ورکوي، چې دا یو ډېر ښه خبر دی. په ځای د دې چې تاسو 10 کلن اسناد واخلئ، دا ډېره ښه خبره. تاسو ته فل ریفیوجي سټیټس درکولی کېږي. 4 کلن اسناد دومره مه خوشحالېږئ، بل هغه بند شوي نه دي. فعلا هغې دپاره چې کوم هغه ما مخکې وویلې 4 کلن اسنادو ورکولو لپاره چې کوم دلایل به دلته ورکول کېدل، او په کومو دلایلو باندې هغه 4 کلن اسناد ورکوي، هغه دلایل چې کوم دي هغه نن سبا کمزوري شوي دي. دې دپاره دوی 10 کلن اسناد ډېر ورکوي. نو بل څه وجه نشته، نه رسما کوم دا اسناد بند شوي نه دي. 4 کلن اسناد فعلا هم ورکولی کېږي. نو مننه ملګرو، که تاسو هر څه سوال لرئ، تاسو خپلې پوښتنې صرف او صرف په یوټیوب چینل کمنټ سیکشن کې تاسو خپلې پوښتنې کولی شئ. زما دپاره به یو ځای، زما دپاره به اسانه وي، تر څو زه ستاسو پوښتنې راوالم او تاسو ته پرې معلومات درکړم. مننه ملګرو.